علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې ما تاسو د فیسبوک بایو په اړه داسې ښکلي معلومات راوړي چې تاسو د خپل فیسبوک بایو کولی شئ چې ډیر ښکلی سټایلي بایو ورته ورکړئ. بالکل دوستانو په دغه ویډیو کې ما تاسو ته 3 بایو راوړي دي چې هغه تاسو کولی شئ چې هر وخت غواړئ چینجولی شئ، هر وخت چې نشئ غواړئ نو چینجول نشي، بس یو بایو مو لګوئ، دوه چې کوم ستاسو خوښوي همغه بایو تاسو لګولی شئ. که ډېری ملګري دي چې هغه بایو نه پېژني، دوستانو راځم تاسو ته د ټولو نه مخکې بایو ښایم چې بایو ووایسئ. دوستانو تاسو دلته ښکاري، تاسو خپل پروفایل ته لاړ شئ نو تاسو دلته ښکاري زما د نوم لاندې دغې ته وایي بایو. نو ډېری ملګري وایي چې دغه څنګه جوړېږي. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغسې یو 3 بایوز در کوم چې هغه ستاسو دغه بایو ستاسو د کوم پبلیک ډیټیل چې دی هغه ډېر خوندور داسې ما غوندې جوړولی شي. نو دوستانو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. نو دوستانو که چېرته تاسو دغه ویډیو په یوټیوب کې ګورئ نو د ویډیو په نوم باندې کلیک کړئ، لاندې به ډسکرپشن ته راشئ، په لینک باندې به کلیک کړئ او تاسو ته به هغه 3 بایو راشي، هغه به ځان ته کاپي کړئ. او که چېرته تاسو ویډیو دغه په فیسبوک کې ګورئ نو بره تاسو ته لینک ښکاري د ویډیو نه پورته، په هغې لینک باندې کلیک کړئ او تاسو ته بایو راشي، هغه به کاپي کړئ او طریقه به یې زه تاسو ته ښیم چې څنګه به تاسو په بایو کې لګوئ. نو خبرې نورې نه کړو، راځئ دوستانو چې ویډیو شروع کړو. دوستانو د ټولو نه مخکې به تاسو لاړ شئ خپل فیسبوک پروفایل ته. چې کله هم تاسو فیسبوک ته لاړئ نو تاسو به خپل پروفایل ته لاړ شئ. د پروفایل نه پس به تاسو لاندې دلته راشئ، دلته به تاسو ته لیږلی وي ایډیټ پبلیک ډیټیل، په دې به تاسو کلیک کړئ. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو دلته راځي ایډیټ بایو، دا وګورئ بایو، په دې ایډیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو دلته لیکلی بیا ایډیټ بایو، په دې ایډیټ بایو باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو چې کله هم تاسو دلته کلیک کړئ چې کومې بایو تاسو کاپي کړی وي دلته به تاسو خپله ګوته کیږدئ، دا به پیسټ کړئ او دلته به سیف آپشن راشي، تاسو به هلته دا سیف کړئ. نو دلته تاسو کولی شئ چې خپل نوم هم وران کړئ، هر نوم چې تاسو لیکئ همغه نوم باندې دا پرېږدئ. نو دوستانو بیا دغسې ښکلی خوندور بایو ترېنه جوړېږي. نو دوستانو که ویډیو مو خوښ وي ویډیو سره لاک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.